ډیره مننه عبید ورور، ډیره زیاته مننه ستاسو. زه به یو نظم ووایم. د دې نظم عنوان دی ارتقا. چې د ژوند د تماشو ته چې زه کله تماشه شم، بیخي د ځانه روک شم، بیخي نشه نشه شم، بیا هېڅ بې هېڅه کله کله ځان سره خندېږم، بیا هسې کله کله د خپل سوري نه یېرېږم. وختونه ځي په مخ کې زه ماضي پله راځمه، زه خپل د ارمان دښتې ته سپرلي پله راځمه. د وخت د ارتقا نه مې بې شانه یره کېږي، چې یو انسان پکې د بل انسانه یره کېږي. وسلې دي که ټینکونه که بمونه که وایرس دی، ښې لوبې په انسان کوي د چا چې څومره وس دی. تیارې هم د وحشت پکې خورې دي په هر لوري، قاتل هم پکې ځان له نوې نوې لارې ګوري. بیا څه فایده ته ووایه د داسې ارتقا نه، چې شپه یې خو نړۍ یې هم یېرېږي د سبا نه. دې ژوند کې بدلېږي که کامیاب یې که ناکام یې، بیا ښه نه ده چې ځان له چرته روکې او ګمنام یې. نه نظم زه د داسې ارتقا په لوري نه ځم، نه نظم د لمبه لمبه سبا په لوري نه ځم. زه غواړم چې د امن یو وړه غوندې دنیا وي، زه غواړم چې په دغه کې د خیر د ارتقا وي. زه غواړم چې ژوند بوج نه وي زمونږ په ذهنونو، زه غواړم چې هر زړه کوي نارې د الفتونو، زه غواړم چې صفا وي فضاګانې د بمونو، زه غواړم چې دا دښتې شي ابادې په ګلونو، زه غواړم چې د جنګونه د جنګونو سره وشي، زه غواړم چې نفرت د نفرتونو سره وشي، زه غواړم چې زارېږي یو انسان د بل انسانه، زه غواړم چې هېڅوک د چا نه وي پریشانه، زه غواړم چې هر څوک د نفرتونو نه آزاد وي، زه غواړم چې هر څوک د محبت په نامه یاد وي. دې کې ورانه سیر شو، خو اوس چې ناخبره یو په دار باندې ختلي، اوس چې تماشو ته د یو بل یو ودرېدلي، اوس چې په بلخ پرېږدو په بره باندې خېجو، اوس چې تماشو ته د یو بل یو ودرېدلي، اوس چې په بلخ پرېږدو په بره باندې خېجو، اوس چې د یو بل منګه په غوښو نه مړېږو. زه هم غواړم چې وشي ترقي دې بلا وشي، زه هم غواړم چې ټول غریبانان پکې ماړه شي، خو چېرته د موږ داسې ارتقا پسې ړانده شو. موږ ټول خو د احساس جرنده کې ښه وړه وړه شو. نو که داسې ارتقا وي نو زه دې ته تیار نه یم، بیا ښه یمه بې لارې زه د چرې په لار نه یم. نه نظم زه د داسې ارتقا په لوري نه ځم، نه نظم د لمبه لمبه سبا په لوري نه ځم.